بیا خو کور ودرولې ده چېرته خرڅه کړې لکه دلته یې ودروه ونه خواته چانسي ګیر مې کړی هلکې ستا دماغ ټیک دی ولې څه چل دی ولې ستا دماغ ټیک دی ولې تا د بل په ډېرو باندې دا اوس په څنګه خرڅه کړې ده ما ته غوږ کېداسې چغې موخه ته څه خبر یم هلې وایي زه ته څه خبر یم د خدای ظالمه دا خو ما ته چې کوم دی غلط سړی وښود چې غلط مې راته ولې ښودې هغه تا ته څه وویل چا اجملي ما ته ساده ګول وي وایي دا سړی نه دی بیا څوک یې ده زه ته دغه ویم که نه چې دا اس په پیډوړې چا خرڅه کړې ده راشه که ته هلکه داسې کار دی ګوره دا خلک دي شیطانان لکه زما تا سره تعلق دی که او چې دوی پسې چل وران کړم ته دونه نه پوهېږې دا وایم داسې کار دی دوست مرتکي له ورغلو ما ورته وی د ما ورور سره چې دا کار څه لري او وایم دا فیصله وکړه نو هغه څه وویل هغه څه وي وایي ما ته سړی وښایه ما ورته اسلامي وښوه او نو ولې اسلامي دی ورته ولې خو د هغه په خو د اسلامي ده ما اس په د اسلامي ده نو ما ورته څه هغه وښو چې هغه بېګه د اس پې نه وشړلو که نه نو اوس ته څه وې زه اوس دا وایم چانسي چې سړی راته وښایه یا چې کوم دی وروره یې خبرې څه بندوبست وباسه بس داسې مشوره به درې درکړم که نه او ستا ته به دا پیسې میلم خو په تاسو کې څه نشته زه لاړم مړه وترېږه دا خدای ظالمه پیسې به درله درکړم څو روپۍ درکړم ګوره داسې کار وکړه چې بس یو 50,000 راکړه مړه تا دماغ خراب دی چانسي 50,000 نشته که نه دا وګوره دا 2,000 روپۍ دي به تا واله نو نورې درې نورې درې نشته مړه قضا به راله بیا راکې بیا به درکړم خو تا راته ووایه اوس راله بس راکړه ګوره داسې کار به وکړې که نه او تا ته چې کوم سړی ما ښودلی دی اجملي دی به راټینګ ښه دا چې کله هلته حجرې ته ورشې مرچکي خان ته ویې زما ستا په نوکر باندې دعوه ده وی دوست ته که دی جاړي بله به خاندي وی ماله به پیسې دی راکړي ښه او خو د هغه نوکر دی او ورته به وویې وی که دی نه راکوي وی بیا بهتره کېږي زه مې راپورته باندې بس صحیح ده خوښه مې راښه هغه نیک دی هغه څه پیسې شته دی ایسته به یې راولیدلې به یې درکړي صحیح ده ځه خوښه مې خو راښه ګورې زما به پکې صحیح نور مخکې ته تعالی پکې 10,000 روپۍ درکړو که نه ښځه ټیک ته دغه هم صحیح ده ځه ګوره زموږ نه واوړه ښه دغه سړی راټینګ کړه چانسي یو خبره ته کومه که دا کیس په تا راټینګ کړو که نه نو بیا به ګوره ښه خبره نه اوس خو بس پټ غل باچا دی اوس به ته بچا ثبوت کې اوس دا سړی راټینګ کړه چې پیسې دې راوځي صحیح ده دا صحیح ده من پسې نښتې ځه مړه په یو بوشي دوه ښکاره دغه به مو شو ځان به م بچ کړم لکه اسلامي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې لکه زه خو اوس هغه ځای ته لاړم هلته خو هغه خدای دې بي خو بنیاد بس زما خو نه وه او خو پردی اس په اوبو تللي دي هلته کې هغه مالکانو یې پانګونه کول ټیک ته خو زمون کار خراب بس باندې بس موږ له کس راوستلي او خرڅولو مو ته به راتې ته وایي چې دا زما او داسې کار وکړه داسې په ځای خر پیدا کړه خرڅوه خرڅوه هغه پردی اس په اوبو یې ته ور دروتلو د ګروپ اس په خبره وکړه که نه ظالم لوبه غور راتی شوه څه مطلب هغه ساده ګل او هغه ملډکې نه دی اول خو په ما دعوه وه چې تا په ده باندې اس په خرڅه کړې که نه ما خو ورته مرچکي هغه نوکر یاد کړو دا ده خرڅه کړې ده اوس یاره په موږ پسې دغه ته به داسې پکې یادي وروره موږ داسې نه خبر نه ته مې دا ده مرسته به هماشه زما له خپل ځان صفۍ راځي خو خپل ځان صفا ساته دواړه به ځان صفا سات داسې کار وکړه په کار پسې ګرځم خو ما پیدا نه کړو ته دا راکول ټیک ده په دې وخت کې ودواړه یو ځای کېږو یو ځای کېږو بیا راباندې شک یو کار ولې نه ځان لارې خیر کې خبرې به پرې واچوم بیا ما له چل راځي خو اوس ته ما سره یو ځای کېږه ما بیا لیکلي به ده په دې کې بیا دواړه کله یو ځای شي هغه صحیح ده روغه ده وګوره خبره به یوه به ټینشن مه لرې صحیح پته نه لګي دا نه وي چې دا مورم دقه چې کور کې ناسته یو په دیوزي او بل به په دیوزي وی الله مې د نخلا څکه السلام علیکم بیبي وعلیکم السلام خوشکی نازل شوې زه چې علاقه سته رالمه بیبي بابي مې څه شوه پستا تر د بابي ډېر خمیرو کوې هغه مې وچړله پلار کره بیبي دا خو دې ښه ونه کړل بابي مې دلته ښه وه چې په مې پراټې خوړلې زخر یې د باندې ولې نه خوړل هغې چې ته پتا پراټه خو سړه روټۍ قدر ته د باندې نه خوړلې دا تر د پراټو غم دی نو زه وږی یم بیبي
چې وږي ته د اوسه پورې چې کوم ځای و مقه ځای ته لاړ چې هلته به ځان موړ کړي ما پسې مه راځئ چې وږي شئ نو کور ته راشئ بیبي ته خو هر ټیم غوسه یې موږ وایي لاړ به شو کور ته څه به وخورو او بابي هم نشته تاسو په شان پیرچقاوي زامن چې چاوي نه غوي به هر وخت غوڅئ خیري مه کوه بیبي په دا خوله ډېره اوږده اوږده مه کوه پاته روغ شي وځه نه ماله روټۍ بابي هم نشته بېګانې دقه نه سوکړت پروت و هغه مه وخوړو نور نشته دی ځان له خپل غمونه کوې ولې ما له خو نه راوړې مزدوري ته دی راوړې پخون دی تاسو به هم خورئ زه به هم خورم کمره کې نشته بیبي نشته که نه زه وګورم که نه هلکه پاتې دي په چم باندې په دې سر وایم چې نن دې دې کې پیسه لګم او نقد هم درسره ولې تا خو دلته تړلې وې څه شوې زه ګوډ لګم ګوډ چاري کومه نو روړم تاسو له بې در کومه پکا زه چې ته خواري مزدوري کوې نو روړې ما راکوې تاسو له بې در کومه زه به درته روټۍ وخورم بیبي نو چاله به ور وډبوم صحیح ده دا غوسه کېږه مه که نه بیبي پنجه راته اچوه ځه لږ پنجه واچوه ته خو روزانه غوسه یې بیبي نو هغه بل څه شو خو په لاره دې ولیدو وی مور دې وایي چې راشه پورته دی مې نه خلاصه کړي زامن نه یې سړي خواره یې ما سر د ځان غم چې چېرته په ماره وننښلې السلام علیکم خان وعلیکم سلام ابو چکر قاسم دی خان څنګه چلې خیر دی چېرته روان شوی یو جنازه راغلې ده څوک مړه دي د ګلبدین کاکا ایګور وفات شوې ده او څلور بجې جنازه ده انا لله و انا الیه راجعون دغه د دنیا حال دی او موږ ته وګوره دا څه نه کوو عقید وکلي دي یو بل سره دښمنۍ دي او ګوره بل او د اسلامي ستا په هغه ساده ګل دوی باندې د غلا اسپه خرڅه کړې ده پته نشته دی ګوره محبوب شاه کاکا نک د دې زامنو خبره ده ځان ته خبره وه دا خو زموږ د پلارانو ذمهواري ده زما زامن تا ته خو معلوم دي که نه یو له خو مې واده کړي وو تا له دغه علم چې ما راته خپل حق والی وو نو تا وي 500 روپۍ میاشت به درکړي وو دی راسي کې 15 یې هم راکړي وو هغه خو راته نه واله ستا زوی د خدا شکل یې را باندې بد لګي او ساده ګل ډېرې ما ځان سره برتي کړی دی دا 3 ورځې وشوې ما ورته وایي راځه په ربزه کې کار کوه تنخوا به درکړو دا خو دې غټ کار وکړو چې هغه ساده ګل زوی دی راته په روزګار نه یو او مردکې نه یو مردکې مې داسې بدې شي لکه د هندو چې کلمه بدې شي بیا ما ښه خبره دې وکړه خو دا زموږ د تربیت چې کوم دی په هغې کې کمې راغلي ګوره د وخت نه یې موږ دغه ونه کړو نو بیا ترې کوږ لرګی جوړ شوي دغه علي خان تا ته پته لګي چې زه د بچو ښه تربیت کوم یو او تا ته دا هم پته ده پخوا به یو پلار یو اته بچي به یې ساتله اوس اته بچي دي یو پلار په یو باندې خرڅوي یو سال یو للیږي ماښام له بل للیږي دی به جنت ته لاړ شي دی به د دوزخ منځ وي محبوب شاه کاکا صحیح خبره دې وکړه په خبره کې دې وزن شته خو راځه کېږي به دا کیسې راځه چې چېرې باندې اوس کوم چې خلاص کوم راځي ګاړه جنازې له وشي راځه چې اوس راځه